د په لوګر ولایت کې د ترافیکو لپاره د مديريت د ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو مراسم دي چې مالي لګښت یې د کورنۍ چارو وزارت د 1404 کال له بودیجې څخه ورکول کیږي. د ترافیک مدیریت لپاره 3 تعمیر دي چې په هغه کې اداري ودانۍ د قرارګاه تعمیر او توامخانه شامل دي چې لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ دي او په 3.5 جریبه ځمکه جوړېږي. په لوګر کې د ترافیکو لپاره مدیریت پروژه په قرارداد باندې ورکړې شوې وه. د هغې کارونه الحمدلله روان دي او اوس فلحال د یخ په راتګ سره څه وخت دپاره کارونه درېدلي دي او دا پروژه په 14 میلیونه باندې ورکړې شوې ده. 3 تعمیره دي او په یو منزل کې 8 وطاقه دي او یو تعمیر جان د جلا ده چې دغه اداري وطاقونه دي. له هغې سره په څنګ کې کراول ده او په څنګ کې ورسره توامخانه ده او احاطې دیوال هم شوی ده. دا په 3.5 جریبه مځکه کې شوی ده چې کارونه یې څه اندازه شوي دي او نور کارونه یې پاتې دي او 10% پرمختګ به الحمدلله کې انشاءالله شوی. د پروژې په مراسمو کې د لوګر امنیه قمندان وویل ډېری ادارې په کرایي ځایونو کې دي او د دې ودانیو له جوړېدو سره به د اړونده ادارو ستونزې حل شي. انشاءالله موږ په دې باندې مطمئنه یو. بعضې ادارې چې دي دا اوس تقریبا د کرایې په کورو کې دي، په کرایه باندې نیولي دي. نو انشاءالله چې دغه د ادارو ودانۍ چې جوړې شي انشاءالله مشکلات په فصل کې حل شي. انشاءالله هغه چې موږ یا کوم سرایونو کرایه کوو د ادارو دپاره او یا تقریبا کوم ضرورت یا کوم مشکلات انشاءالله ټول سره مشکلات به خدای پاک حل کړي. د لوګر ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي د یادې ودانۍ له جوړېدو سره به ترافیکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي او د خلکو ستونزو ته به په وخت رسیدنه کیږي. انشاءالله 80% مشکلات 90% مشکلات سره حل کیږي د تعمیر سره. ځکه چې موږ هلته حوزه کې شهره ده او امنیتي حوزه ده، موږ یو پکې هلته ډېر مشکلات موږ لرو. دې سره یې موږ انشاءالله 80% 90% مشکلات حل کیږي. د تعمیراتو ریاست مراقبت کوونکی انجینر وایي اوس مهال د لوګر په ولایت کې په ګڼو پروژو باندې کار روان دی. د محمد اغې ولسوالۍ لپاره اطفایې تعمیر، د برک لپاره د اطفایې تعمیر او ورسره ګڼې نورې پروژې شاملې دي. په لوګر کې موږ نورې پروژې هم لرو چې د هغو له جملې نه یو د محمد اغې ولسوالۍ د اطفایې تعمیر ده، بل د برک ولسوالۍ د اطفایې تعمیر ده او د برک ولسوالۍ د قراول لپاره یو دروازه جوړېږي ډېره ښه منظمه او لوکسه. او بل ترمیماتي پروژې هم لرو په داخل د قمندانۍ کې او بله پروژه زموږ برک ولسوالۍ کې یوه ترمیماتي پروژه ده چې سالون جلسات ده چې انشاءالله ډېر منظم به جوړ کړو.